د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. د شپږو بجو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د کورنیو چارو وزارت له مرستیال سره د اروپایي ټولنې د استازو کتنه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې پر افغان خاوره د پاکستان د بریدونو په اړه د هندي چارواکو خبرې. د وروستیو زلزلو له اغېزمنو سره د اوچا ادارې بشري مرستې. او په غزه کې د سیلابونو له امله د بېځایه شویو زیانمنېدل. نن پنجشنبه د لندۍ شلمه. اوس هم بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي ښاغلي ګیلس برټران او مل پلاوي سره کتلي دي. په دې کتنه کې دواړو لوریو هیواد کې پر روان وضعیت، خوندي امنیت، ټولنیز ثبات، د نشهیي توکو د مخنیوي پر هڅو، د بدیل معیشت پر پراختیا او بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره د مرستو په اړه خبرې کړې دي. عمري د یادې ټولنې له ادارې د بشري مرستو دوام ستاینه کړې او دواړو لوریو پر دوامداره دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي پروات ننې هارش پر افغانستان د پاکستاني پوځ بریدونو او له امله یې د بېګناه خلکو او کرکټ لوبغاړو په نښه کېدل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب په برخه کې باید د ملګرو ملتونو منشور او نړیوالو قوانینو ته درناوی وشي. هغه چې تیره شپه د افغانستان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې، ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې په داسې وخت کې تړل شوې چې په افغانستان کې د میوو د ترلاسه کولو فصل و او افغانانو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي. ښاغلي هارش زیاته کړې چې سوداګري باید د وسیلې په توګه ونه کارول شي. بلخوا ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې افغانان له بیکارۍ، اساسي خدمتونو ته له لاسرسي او د غراض د بشري حقوقو سرغړونو له امله له ننګونو سره مخ دي. بلخوا امنیت شورا کې د هند استازي بیا ویلي چې هند له کلونو راهیسې په افغانستان کې د سولې او ثبات غږ پورته کړی او هڅه یې کړې چې له افغانانو سره په همکارۍ د دوامداره ثبات زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نومبر تر 14مې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د وروستیو زلزلو له امله 324,000 اغېزمنو سره بشري مرستې کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغو زلزلو د افغانستان په ختیځ کې 499,000 کسان اغېزمن کړي چې 221,000 یې په جدي توګه مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي چې له دغو کسانو سره د مرستو لپاره ټول څه باندې 111 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو تر اوسه یې یوازې 38 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د هیواد علماو او مشایخو یوې غونډه کې پریکړه کړې چې پر افغان خاوره د هر ډول تیري او له خپلو حقونو، ارزښتونو او شرعي نظام دفاع فرض عین ده. غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت رهبر د حکم پر اساس غوښتنه شوې چې بهر ته د نظامي فعالیت د تګ لپاره د هیچ چا ته اجازه نه ورکول کیږي. پریکړه کې ویل شوي چې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د علماو او مشایخو غونډه کې ټینګار شوی چې که څوک دغه پریکړه نه مراعاتوي نو د افغانستان اسلامي امارت حق لري چې پر وړاندې اقدام وکړي. د کرنې وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني په مشرۍ او د یاد وزارت د کرنې اوبو لګولو سکتور د رئیسانو او سلاکارانو په شتون کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام له مسؤلینو سره د فعالیتونو د همغږۍ په اړه تخنیکي ناسته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام خبر ورکړی هغه ښوونځی چې
2 کاله وړاندې د هرات په زلزله کې په بشپړه توګه ویجاړ شوی و، اوس د 400 زده کوونکو لپاره بیا رغول کیږي. دغه پروګرام نن پنجشنبه په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د هرات ولایت د رباسنګي ولسوالۍ اړوند لک خانه ښوونځی بیرته جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام ټینګار کړی چې دوی اوس مهال داسې ښوونځي جوړوي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې کلک وي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په روانه اونۍ کې 228 افغان بندیان د پاکستان او عراق له بندخونو آزاد او هیواد ته راستانه شوي دي. وزارت لیکلي چې په دغو کسانو کې 224 تنه د پاکستان له بندخونو د سپین بولدک له لارې او 4 تنه د عراق له بندخونو د نیمروز له لارې هیواد ته راغلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کوچنیو پورونو له لومړني بانک سره د راستنیدونکو د ځواکمنولو په برخه کې هوکړه لاسلیک کړې ده. سرچینې ویلي چې راستنیدونکو ته به د یوې پروژې له لارې کوچني پورونه برابر شي او له سوداګرۍ او پراختیا څخه به اړین روزنیز ملاتړ وشي. له هیواده بهر دا چې الجزیرې راپور ورکړی چې په غزه کې د شدیدو اورښتونو او ناڅاپي سیلابونو سره هممهاله مرسته رسونکو بنسټونو او ملګرو ملتونو 261 کمپونو کې د سلګونه زره بېځایه شویو وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې خیمې تر اوبو لاندې شوې او کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په 781 موقت کمپونو کې څه باندې 850 زره کسان د سیلابونو راوتلو خطر سره مخ دي. راپورونه کاږي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید د سیاسي فعالیتونو او دغه راز دولتي اسراو قانون د نقض په جرم په 14 کاله بند محکوم شو. نوموړی د پوځي محکمې له لوري محاکمه شوی او دغه لړۍ 15 میاشتې وخت نیولی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د 2025 کال پای ته رسیدو ته 3 اونۍ پاتې دي او تر دې مهاله په نړۍ کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د 2024 کال د ریکارډ سره برابر شوی دی. دوی زیاته کړي په غزه کې د اسرائیل بریدونو او ایران او یمن کې د خبریالانو وژنې د وژل شویو خبریالانو شمیر لوړ کړی او تر دې مهاله 126 خبریالان او د رسنیو کارمندان وژل شوي دي. د امریکا د کورني امنیت وزارت خبر ورکړی چې په تیرو 315 ورځو کې له دې هیواد څخه شاوخوا 600,000 ناقانونه کډوال ایستل شوي دي. د معلوماتو له مخې نږدې 1.9 میلیونه نور کډوال په خپله خوښه له امریکا وتلي دي چې په ټولیز ډول یې شمیر 2.5 میلیون کسانو څخه اوښتی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نور امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه کړې ده. رویټرز راپور ورکړی چې زیلنسکي پرون چهارشنبه په آنلاین بڼه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بیسنټ او نورو چارواکو سره پر یوه اقتصادي سند خبرې کړي دي. رویټرز د 2 امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د وینزویلا ساحل ته نږدې د تیلو یوه لیږدونکې بیړۍ نیولې ده. د چارواکو په وینا دا اقدام په داسې مهال کې شوی چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور د پام وړ زیات شوی دی. راپورونه څرګندوي چې امریکا دې سیمې ته یوه جنګي بیړۍ، جنګي الوتکې او لسګونه زره پوځیان استولي دي. د واشنګټن دا اقدام د وینزویلا د روانو کړکېچونو او د امریکا د فشار سیاست یوه بله برخه بلل کیږي، خو تر دې دمه د امریکا حکومت په رسمي ډول د نیول شوې کښتۍ په اړه جزئیات نه دي شریک کړي. وروستی خبر مو هم دا چې د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې د کاروان په نوم یو معیاري ورزشي کمپلیکس د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. د یاد ورزشي کمپلیکس مسؤلین وایي چې د دې پروژې موخه د ځوانانو لپاره د یوه سالم ورزشي چاپیریال رامنځته کول دي. د دوی په خبره دغه کمپلیکس پر 1.5
جیرې به ځمکه د 5 میاشتو په موده کې جوړ شوی او پکې د فوټسال سالون، جومات، رستورانت، پارکینګ او نور اړینې برخې شاملې دي. دا مرکز په یو وخت کې د 1000 نندارچیانو ظرفیت لري. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو هم دومره وو.